د سوات سرخار منګوري پولیسو د ښار په بېلابېلو سیمو کې د غیر مقامي خواجه سراو یا نرښځو خلاف اپریشن کړی دی او 19 غیر مقامي نرښځې نیولې دي او د دوی خلاف یې د دپه 55 109 لاندې اف آی آر درج کړی دی. تېره شپه پولیسو د نرښځو په دیرو چاپې ووالې او 19 نرښځې ونیول او د منګوري پولیس د تاڼې په حوالات کې بند کړل. یو نرښځې ډي وي ته وویل چې موږ خپل دیره کې ناست وو چې اس ایچ او پولیس راغلل او موږ یې وچ په وچه ونیولو. دا سیچو راغې او مونږ یې د ځینه لکه زموږ زیبان راغې نه وی چې که یا داسې مسله شوې ده یا جنګ شوی یا بل چا یا چا اعتراض کړي خلک پولیس والا راشي وایي تاسو باندې اعتراض چا کړی دی یا څه مسله شوې ده نو د هغې باره کې خلک وایي پولیس والا وایي راځه موږ سره ملګري شئ لاړ شو تانې ته خپله دغه به حل کې نو دا خو راغې مونږ میکاپونه کول د پروګرام لا او مونږ ته یې ډایرکټ بدماشیانې کولې وایي راځئ موبایل ته خیجئ او په روډ کې ودرولو دنیا خلک رانه چاپېره وو. یو بل نرښځی راني وایي چې موږ صرف پروګرامونه یعنې ګډاګانې کوو او هیڅ قسمه فحاشي نه خورو. فحاشي خو به څوک خوری ټولې ګوتې یو شان نه دي دا هم نه شو ویلی 15 واړه ګوتې یو شان نه دي. منګوره ډکه د پېښور ډک دی د فحاشیانو نه. دلته کې دا بده ده چې د ډمو هم ځایونه دي د نورو غلطو خلکو هم ځایونه دي زموږ هم ځایونه دي خو خلک لا اول هر څه ته وګوري بیا خبرې کوي. موږ خو پروګرامونه کوو موږ فحاشیانې نه پیلاوو. د منګوري تاڼې اس ایچ او انسپکټر نصیر باچا وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې د عامو خلکو شکایت موصول شوی و چې د نورو علاقو نه نرښځې راغلي دي او علاقه کې فحاشي خوروي. دا داسې چې عوامي شکایت موصول شوی چې د منګوري ته د مختلفو علاقو نه اجړاګان راغلي دلته نوجوان نسل یې تباه برباد کو په شعورياني سیوا شوي د په ښار کې مختلفو دغه کې چوکونو او په بازارونو کې دي ځایونه په کرایانو باندې اخیستي دي. نو موږ دغه وکړو چېرې د کم د بهر نه 400 مردان پېښور کراچۍ نه په دې کې کسان راغلي دي چېرې دا ته موږ دغه کړو د دې خلاف موږ 55 109 کې دا موږ چالانو او کم چې دې کې نور دي هغې د خلاف به موږ کاروي کوو. د سوات چې کوم اجړاګان دي هغوی ته مونږ هېڅ نه دي ویلي هغوی په خپل ځای باندې پراته دي. دا یوې بلې سیمې خواجه سرا چې سوات کې اوسېږي او د نوم او شکل نه ښودو په شرط یې وویل چې پولیس د سوات نرښځو ته څه نه وایي او د نورو علاقو نرښځې تنګوي. هغه زیاته کړه چې موږ هم پاکستاني او پښتانه یو موږ ته سوات کې د اوسېدو حق حاصل دی. 19 نرښځو د تاڼې په حوالات کې شپه تېره کړه او پولیسو سهار عدالت ته پیش کړل چېرته چې قاضي په ضمانت پرېښودل. اوریدونکو ته ور یاد کم چې د ریاست سوات په دور کې هم دلته زنانو فنکارانو او نرښځو ته د اوسېدو او د پروګرامونو کولو حق ورکړی شوی و او اوس هم منګوره ښار کې د زنانو فنکارانو خپله محله ده چې د بڼ محلې په نوم باندې یادېږي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سوات.